افغانستان خپله وسله نه لري، په یوه توپک، په یوه مشین، په یوې اصلي هم دا نه دي لیکلی چې میډ ان افغانستان. په دا لیکلي دي، په دا ټولو اصلو لیکلي دي دا بهرني اصلي دي، د بهر ملکو څخه راغلي دي، دا هلته که بارود دی، بمونه دی، ګرده پردۍ دنیا دلته راوړي او دې ته راوړي چې افغانان به سره وژني، دا به تر آخرته جنګ کوي. انسانیت دلته ټوله دنیا هر سړی چې غږی د انسانیت خبره کوي، لیکن په هیچ چا کې انسانیت نشته. کله چې په پښتانه قام 50 کلن تپل سوی جنګ روان و، له ټولې نړۍ، له ټولې دنیا بارود، بمونه اصلي ورته را روانې وې. چا ولاکه یوه ګوله ډوډۍ ورته رالېږلې، بمان پرېمان او د عربو کربو ډالرو اصلي افغانستان ته راغلی چې دا خلک سره ووهي، سره ووژني، ورور مړ کړي. نو د څه شي د انسانیت خبره کوي زوی مړی؟ چې انسانیت وایي دا 50 کلن جنګ مو په اول کال کې ختم کړی و، او دغه د انسانیت دعویداره خلکو دغه جنګ اوږد کړي. 12 میلیونه پښتانه، افغانان، مسلمانان یې ووژل، 12 میلیونه څخه زیات معذوره کړل، زخمیان یې کړل، تر 12 میلیونه یې زیاتې کونډې پیدا په میلیونونو یتیمان یې پیدا کړل، په میلیونونو انسانان یې بېکوره کړل، دې ته یې مجبوره کړل چې هغه خپل هېواد پرېږدي. نو تاسو د انسانیت خبره کوئ، انسانیت نشته وروره. دغه ستا پر څنګ چې ستا همسایه پروت دی، دغه خوشحاله کړه. ستا په کور کې چې ستا سره ورور اوسي، دغه خوشحاله کړه، د ځان یې کوي. خپله یو د بل د ملا تیر سئ، یو د بل اوږه سئ، یو د بل سړیاوې په خپله ختم کوي. په دنیا کې یو زه یم، انسانیت نشته. دا د انسانیت دعوې ټولې بې معنا دي، دا پسخند دی وروره. ته موږ یې ګرده په دغه خبرو خطا ایستلي یو. دا په افغانستان کې چې څه اصله ده، دا د نورې دنیا ده. زما د خبرې مقصد او هدف هم دا دی چې یو په بل باندې فتوې مه لګوئ، یو بل دنیا جهان ته مه شرمنده کوئ، یو په بل پسې خبرې مه کوئ، یو بل مه جذباتي کوئ چې هغه له لین او له لیکې له دایرې ووځي. یو بل ته حوصله ورکوي، یو بل ته اوږه ورکوي. هر څوک چې یاست، هر خیل چې یاست، غاړه په غاړه سئ، غیږ په غیږ سئ، یو د بل ورور سئ، یو بل ته ژوند ورکوي او یو بل ته ژوند راوړئ او یو د بل ژوند محفوظ